سړی ته دا کوشش او دعا هر وخت پکار ده چې خدایا ما خپل منظور نظر جوړ کا تاسو به د ځان تماشې وکئ د ځان تماشې به وکئ چې تاسو سره څه کیږي هر سړی الله په خپل ځای باندې ذلیل او رسوا کړو هر سړی مولای رسوا کړو پیر رسوا کړو سید رسوا کړو میاں رسوا کړو خان رسوا کړو نواب رسوا کړو ارباب رسوا کړو هر سړی خدای په خپل ځای په شرمونو او شرمولو رسوا د زمانه اوس هغه بلا خبره ده چې شرمېدلې په څه پوهیږي نه جدا خبره ده لیکن دی وخت کې هر سړی په خپل خپل ځای رسوا او ذلیل د زمانه دی مونږ پوهیږو نه یو سړی د غلو په ډیران ولاړو مونږ کول ټیټ پاس کیږي چې مونږ یو کو راغې مولا نه پښتنه کوله جی په ډیران مونږ کی هغه ول نه مانزه د پاره خو طهارت د مکان شرط ته پاک ځای باندې بیګي ول ما خو چې د مونږ کولو نو کېدو څنګه ول چې ټیټ پاس کېدم سرو کاوټ پکې نو هغه دا خیال کړو جوړ چې د مونږ جوړ دی ټیټ پاس کېدو ته وای په دې نه پوهېدو چې جامې پاکه پکار دي او 10 پکار دي پاکواله د مکان پکار دي په دغه دا خیال کړی چې د مون جو ټیټ پاس کېدو ته وي نو زمون منځونم ټیټ پاس کېدو ته وایو په دې ډب نه یو چې دا کیږي یا نه کیږي یا نو عرض میں داو جی چې کم قوم چې په یو شی متحد نشو چې هغه دین دی او الله دی او رسول دی او د اسره د دنیا وکړه نو په دې باندې تنبیه الله پیغمبرانو تم ور کړی دا او داسې تنبیه ور کړی دا لکه یونس علیہ السلام یو عظیم القدر پیغمبر حکم ورته شو چې په قوم د عذاب راځي او تتیوزا د لاړو غرتا په غر کې کېناستو په قوم چې څو وخت کې آثار د عذاب شروع شو نو ټول قوم را جمع شو او اسمان ته التجا وکړه چې معافي غواړو راغله عذاب د اسمان نه واپس لاړو راغله عذاب معافي غواړو غلطیم کړی دا نو راغله عذاب واپس لاړو موسی علیہ السلام دو ورځ دو پس چې څو وخت راغی چې قوم به مې واستبای چا ورتل چا خود عذاب پیرانغه بچ ورزما اوس بتا ته دروغجن وای چې تا ویلیو چې عذاب راځي او عذاب خورانغه نو دغه وخت کې د الله د حکم انتظار ونکو او دې ټکی ته ګورئ دغه وخت کې به حیثیت پیغمبر دته پکار داو چې د انتظار کړي وي چې دینه مخ کې څوک ځکه چې پیغمبر خو عاشق وي او د عاشق واګي چې کمی وي ا د معشوقې په لاس کې وي معشوقې خو خاله چې واګه د سی وي د سیدی تا وي او کده سی وي د سیدی تا لکه ټانګه کې کېنه او داس په واګي چې د کوچوان په لاس کې
کوچوان خوغه ده کواګه داسې کاس په داسې تاویږي او کداسې کداسې. او دا خبرې خود عشاق خبرې دي کنه، مونږ عشاق نه، مونږ ما درته وې د پخې کنجرې زامنې، مونږ خو د سړي زامن یو نه. دا قوم د سړي زامن وې، دی به دا لوبې کولې ده تاسو چې کوم وکړه. بیا دا ستاسو آینده نسل چې کوم دی، دا نوجوان طبقه، دا به د دې سپینګیرو د مرګ نه وړاندې کمپلیټ ډماني مکمل، دا به ډمان وي چې خزه ولاو کې هغه به کمپلیټ ډمی وي. نو راتلون کې وخت به د پاکستان قوم چې دی هغه د ډمو او د ډمانو په لاس کې وي. دا آینده نسل به دا د راټ پیدا شوده چې دی او دا د بلو پرنټ او تربیت یافته چې دی دا به آینده وخت کې کمپلیټ ډمانی. کنو چرته چې مړم راشي په قبر می متیازه فی الحال ډمان فی الحال په ډیټسن کې کېنه وا ورته وای غړېږي په دې سره کوي وګورئ د دې الکان ټرک ته وخه جواب وای غړېږي وی ګور واده جنج ته راو غواړو په جنج ځان سره روان کوي غړېږي او لا چې ډولکی والا ور سره کېنه الا بیل خوند. ستا آینده نسل به کنجران او ډمانی. ستا په ملک داسې نظام نه راځي، هغه نظام ورشه ایران راوستی دی چې د نئی په دکان بورډ لګېدلی دی، بورډ چې کدی نئی ګیره کله کړه ونیوی شو نو لاس دې غوس کوي. نظام داسې نه راځي، نظام داسې راځي چې د ادنان والا تر اعلی پورې ټول په یو نظریه متفق شي. خزو نرو یو نظریه ومنله، نه پکې ورشه خزه بربنډه شته، نه بلو پرنټ شته. یو قانون جوړ شو چې صدر با، وزیر اعظم با، وزیر با بیګری نه او داسې به نه چې مخکې موز نشي ورکولی. صدر او وزیر اعظم به د اختر او د جمعې موز به دې مخکې ورکوي. چین په یو نظریه متفق شو، د چیرمن موزیتونګ ورشه د چین سال دی نن تاسو رات دی پاکستان بے غیرت ملک تراغلی دي سره کې درته چینیان جوړي. تاسو د انبر سرای میخو مړونه چې دي دی ټول ورځ خزه سرای لګیایي پایات آباد او آرمی سټیډیم کې او په صدر روډ باندې سره کې ولا خزه چینیان جوړي. د چیرمن ماو په یو نظریه ټول ملک متفق شو، ورشنه نغه چین دی چې امریکای له تریټونه ورکړي چې ککړت یو کو پیزوان درته اچو. نن ستا ملک د امریکای سپی دی. تاسو خیال راغی عرض مې داو چې ټول ملک په یو نظریه متفق نه وي، ملک جوړیږي نه. ستاسو مثال دی یو خره لنګه شوی و، خره نر کوچی وش اخرې ته چا ویل مبارک شه، ویل ولی ویل زوی دی وش، هغې ویل په توپه دی ولګي زما زوی. ماله د زوی څه فایده ده، خو چې لوی شي خپل پیټې به وړي او خپل به وړم. د خرې زوی د مور پیټې په ځان اچي اچي که بچی به خپل پیټې وړي او زه به خپل پیټې وړم. نو مونږ خرې یو، خبره اورئ او زوی هم شوی دی. مبارکیانې مالی خرو زامنو، مبارکیانې مالی خرې خرې دغسې بارونه به در باندې دا سرمایهدار اچوي
استعمالی بم ګوته‌یي بم او بیا به لته درکې نږدې به بنګلې ته نشي ورتلی نږدې به دفتر ته نشي ورتلی عزیزانو چې مونږ ذهني طور د خدای په عظیم قهر اخته یو عظیم قهر